استاد په سکول کې یو ماشوم راپاس و ویلې بچي پلار دې څه کار کوي. ماشوم سړي په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل، سترګې یې ټیټې کړې او روښانې وې. استاد جي په دماغه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې، دې تکې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چندقه چې میږی راکاږي. بیا یې کیسه ورته څه داسې وکړه، استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کم، په دې بسته کې د پالشو ډبې، زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم. مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم. مور مې څه ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچیه ځان لا دې مل شه. د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم، سره د برش او د پالشو کېنم. بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه، که چانه لس غواړم پنځه راکوي او که پنځه وغواړم بیا نه راکوي. استاد ړانده مې ورته ځکه وي ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي، په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي. تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي، په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي، په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي. خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم، خو په دې ښار کې انسان بلکل نشته، دلته د زړه خاوندان بلکل نشته، دلته په چا کې ایمان بلکل نشته، دلته په سترګو کې نظر هم نشته او دلته زما غوندې نهر هم نشته. ماشوم کیسه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ تاله یې ووهله، خاموشي ورسره ماته شوله. ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل، خپلې اوښکې یې پرې وچکړلې، خو په تلو تلو کې استاد جي ته وې بې ادبي ماف. خو منیر وایي چې د لوږې مړه مننه سوال د چا نه څه له وکم، رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله.